العالمین په دې صورت کې د یوسف علیه السلام سلیل ښکاره ته ذکر کړی دی او د یوسف علیه السلام واقعه پوره په دې صورت کې ذکر ده. په بل صورت کې د یوسف علیه السلام قسم نه ده ذکر. یوسف علیه السلام څوک و؟ ډېر عبرتونه دي پکې، ځکه دا واقع تاسو ته بیانو د مسلمان دپاره او د انسان دپاره او خصوصا د نبی علیه السلام د امت دپاره په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نښې دي چې هغه راته یو یو زه ورسره بیانو. یوسف علیه السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیه السلام، دیم پیغمبر او پلار هم پیغمبر. د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام. نو یوسف علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د نوسي زوی شو، څه ته چې زمونږ پښتانه کړوسې وایي. پخپل پیغمبر، پلار پیغمبر، نیکه پیغمبر، د نیکه پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم ابن اسحاق ابن ابراهیم. عزتمند چې پلاریم عزتمند دي، نیکیم عزتمند دي او د نیکه پلاریم عزتمند دي. هغه څوک دی؟ یوسف دی. یوسف ابن یعقوبه، یوسف د یعقوب علیه السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیه السلام زوی او اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی. دا زوی د هغه پلار، د هغه نیکه، د هغه د نیکه پلار، د دې عزتمن خاندان د آدم علیه السلام په بچو کې بس دومره تیر شوی. یعقوب علیه السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې، موجوده چې څه فلسطین ورته وایي، د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو، یوسف علیه السلام د دې یو بل ورور بنیامین، دا خپل منځ کې سکرونو، پلار یې یو مور یې یو، او دا باقي 10 رونه چې د دوی کوم دا د دې میرني رونو، پلار یې شریکو او میندې جدا. رب العالمین یوسف علیه السلام له داسې صفتونه ورکړي او ناشنا حسن الله ورکړي چې د پلار ورسره غیر اختیاري محبت او مینه وه. د یعقوب علیه السلام د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعضې بچې قدرتي طور غیر اختیاري طور پلار ته نسبتا ګراني د نورو بچو په نسبت. نو کم محبت چې د اختیار نه باري د زړه مینه په هغې رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیه السلام ته خو پته و، اخلاق ورته معلوم و د یوسف علیه السلام، او دا یعقوب علیه السلام خو پیغمبر مو، هغه ته دا هم پته و چې د ما دا نوسې، دا ما دا زوی یوسف، ده کې هغه نښې دي صفتونه دي چې ده نه به رب العالمین یو لوی سړی جوړوي، پیغمبر به ته الله جوړوي. په دې وجه سره مینه نور هم زیاته وه. او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور یې وفات شوې وه. د یوسف علیه السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیه السلام په نکاح اخیستې وه. نو چې کم بچې د هغه مور مړی نسبتا چې ښه پلاري، نو هغه بچې ورته داسې بېکس او بېڅوکه ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نور هم زیاتي. نو سی خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتي یې وه، او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثارو، سی مور هم مړه وه. نو په دې نسبت د یعقوب علیه السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیه السلام راغی او د پلار ته بابا ما بېګا خوب ولید، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. د شپې مې خوب ولید 11 ستوري او نور او سپومې دا ما ته په سجده پرېوته. چې پلار ته خوب بیان که، پلار خو پیغمبر و، اپوی شو، ورته وی بچې پام کوه ګورې دا خوب چاته بیان نه کړي. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچې ګورې پام کوه چې دا خوب دې رونو ته بیان نه کړي، ځکه هغه ته پته وه چې د ماره د نورو زامنو د یوسف علیه السلام سره حسد دی او بغض دی.
او په دې وجه ورسره بغض و چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده، مونږ سره کم او د سره زیاته ده. پلار ورسره محبت ولې کوي، د ده ولې زیات خیال ساتي. نو بچي اسم په زړه کې در سره بغض دی، حسد دی، او که دا خوب دی ورته بیان کا نو ګورې هغه بغض او حسد یې نورم زیاتېږي. اسې نه شیطان به درته ولم سیدارونه او تا ته سازش جوړ نه کړي، سکیم درته جوړ نه کړي او ضرر درته ونه رسوي. اب پې پوه شو چې دا 11 ستوري خو دا 11 ورونه دي او نور او سپومې د یوسف علیه السلام دا مور او پلار دي. لکه ترور یې په نکاح غشتې وه پلار نو بس میره مور هم مورې نو دا مور او پلار دا نور او سپومې او 11 ستوري دا دارونه دي. دا ټول به ستا د تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټېږي او ستا عزت به کوي. دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې. نو بچې ګورې که دا خوب دې ډېرونو ته ووایې، ورونو ته دا پته ولګېده چې مونږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو، نو اسین در سره بغض او حسد دی، سسکیم او سازش به درته جوړ. لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام ورونو ته ورسېد. چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغون شو 10 ورونه، یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم 10 ورونو هغه راغون شو او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه. یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډېره کوي، زمونږ په نسبت خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي، ډېر یې ځان ته رانږدې کوي. دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي. او دا فطري خبره ده چې د 2 یا 3 زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي، مور ته غوسه کېږي چې ښه ادم زوی دی او مونږ دې زامن یو، د هغه ډېر خیال ساتي زمونږ خیال نه ساتي، نو پلار ته یې غوسه کېږي او هغه رور ته هم غوسه کېږي. دا یو انسان کې فطرتاً یو څیز پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه 10 ورونه یې غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته ډېر رانږدې کوي او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي او مونږ به ده ته سجدې کوو، مونږ به ده ته ټیټېږو، د سلامونه به کوو. دا مونږ نشو زغملی. ښه څه به کوو، یو ورې وې اچې مړی کړو، اخوا به یې بوځو او مړ به یې دې کې یو مشر ورور یهودا، دا د هغې 10 خپل ورور و، هغه ورته وې نه ګورې پام کوې مړی نه کړي، که کم از کم زمونږ مېرنی ورور دی خو ورور خو هم دی که پلار خو هم شریک دی، نو په وجلو هم نه پیرلو کېږي، وجنو به نه نه وي خامخې وجنو. وی ګوری که مړم کو نو خبره د مرګ نه پټېږي، خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 20 کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې مونږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبر هم دی، نو سبا به راته خیري وکړي، ازار به راته وکړي او یا زمونږ پته به ولګي نو برباد او تباه به شي. وجنو خو یې نه، ښه بیا به ورسره څه کوو. وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو، هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځو، بس مونږ به اخلاص شو، د قتل نه به مونږ بچ شو او مونږ به د قتل الزام ونه لګي او د مرګ د ګناه نه به هم بچ شو او کوي کې به یې وغورځو. که چېرته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به او که پکې مړ شو نو مړ دی شي، پکې د لاش به هم پته ونه لګي. که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي، بس کوي ته به یې وغورځو، خپل کار به کوي سر. هلته به یې څنګه بوځو، نو خپل منځ کې میټینګ وکړو، پلار له راغلل، وی بابا مونږ تاله راغلي، مونږ همیشه سیل کو او ښکار لځو چکر لګو او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی، دیم دې دله مونږ بوځو، چکر به پې ولګو، منډې ترړې به ووایي، ښکار به وکړي، خوشحاله به شي. پلار ورته وایي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه یې نه جدا کوم. بیا وله راغلل بابا نه مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دې مونږ لازمن بوځو او ته په مونږ یارېږي چې ده ته به مونږ څه ضرر ورسو، دا زمونږ رور نه دی، ته زمونږ پلار نه یې، تا به مونږ خفه کوو، دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ رور دی او مونږ غواړو چې دې مونږ بوځو، چکر پې ولګو، سیل پې وکړو. یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. بچې ګوره زه یارېږم، هسې نه شرمخې ده نه ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري، تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولې، اسونه به ځغلوې او هسې نه چې د ما دا بچې ده نه چې ته شرمخ ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. دا ولې یعقوب علیه السلام دا ټکې ولې و چې شرمخ بیا وتښتئ؟
یو خو په دغې ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې تاسو یې رانه ونه خورئ ګورئ تاسو شرمخان یې رانه ونه خورئ ماتې نه کې او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دي نو هسې نه شرمخې ونه تښتئ وی نه بابا هېڅ فکر چې ونه کې او دې به مونږ سره منډې تړلې وی چکرې به ولګئ او مونږ به حفاظت کوو په حفاظت به دله واپس راول چې پلار یې پوره مجبور کړ نو دې ځان سره واغېسته دې د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره په مخه کړ نو د پلار په مخ کې خو به کله په یو مخ کولو او کله به په بل مخ کولو کله به اوچت که په غېږ کې به ونیوه او کله به بیا په ځمکه باندې کېنه او پلار ورسره بار وته دې وجې نه بچو ګورې ډېر پې یېرېږم تاسو خو زلمي خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ لسې مهرني روڼو یو دیش بنیامین تې پاتې شو هغه وروسته دی لا ماشوم د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و هغې پورې به یې دی کله یو یې اوږې ته او کله بلې اوږې ته کله به یو ښکله او کله به بل ښکله خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه یې ځمکې له راوبره لته یې وله ورکړې دیکې یې وله ورکړې ده وی ښه تاسو خو د پلار نه څونه په مینه راوستم په ما سیل او چکر یې لګوې اوس مې وهې نو د یو ورور نه به یې بل ورور له منډې کړې چې ما را دنه خلاص کا نه هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبرو نو بل له به یې منډه کړې نه هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې نه هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې لکه بال غوندې چې خلک یې پلته وي دقسې پلته به یې و او ورته به یې څه وې وی ځکه نو اوس هغه 11 ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي ته خو یې ما ته به نور او سپومې 11 ستوري سجدې لګئ هغې هم پوه شو هغه هم د پیغمبر بچي و چې دا 11 ستوري مونږ یو نور او سپومې را د مور او پلار دي زه له به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو دا چې ته مونږ برداشت کوو لته به یې ورکړه وی شابه هغه 11 ستوري دې راوله چې دې رانه بچ ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي دې غریب ورته جالې چغې ورته وه په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وی غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای وي داسې پټ ځنګل د تیارو ځای او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي غاړه یې پخني نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي ډېر اوږد پې هغه غریزه علاقه وه نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات جوړ وي هغې کوي ته یې ورساو بویت نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله نو دې به ور پورې کلک ونښته ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده ما در سره څه بد کړي خوب خو ما لیدلی نو په قصد خو مې نه دي لیدلي دا خو ما ته الله پړه کې اچولی لته به یې وله په دا خېټه کې ورکړه د شابه هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي هغه نور او سپومې ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېده نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل خپې یې وله وتړلې او اوچت یې که په درز باندې کوي ته وغورځه دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځو رب العالمین څه چلو روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام ولا الله راولېږي چې دې څنګ وغورځو جبریل علیه السلام کلک ونیو په کوي په دا میانس کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه جبریل علیه السلام اوچت واغشت هېڅ قسمه تکلیف ورته ونه رسېد او په هغه تیږه باندې کېنه او چونکې را دنه یې جامې ایستې وې کمیس او پرتوب دواړه یې تیستي و د جنت نه یې ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و هغه کمیس یې ورته واچو او ورته څه وایي وی هېڅ فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه مونږ به تا د دې کوي نه وباسو دا د الله حکم دی او دا رونه د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو دې رونو ته به پته لګي بیا
دا واقع به موږ په دوی باندې ښکاره کوو. یوسف علیه السلام بس په هغه کوی کې کېناست چې دا کم مشر ورور و یهودا دې لږ لسوان دی و دې به د دې نورو ورونو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله اواز به یې ورکړه ډوډۍ به یې ورغورځوله اوبه به یې وله راوړې یو لوښي کې هغه به یې ورته ورغورځوله یو ورځ ورپسې راغی په بله ورځ راغی یو څو ورځې پرله پسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دی راغی اواز یې ورکړه یوسف ول اواز نه ورکړه بیا اواز ورکړه یوسف بیا ول اواز ورنه او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کیو کې چې ته مړ دی مړ شوی قدرت رب العالمین ته څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کړ د ماشي د لاس نه نمرود د ماشي د لاس نه تباه برباد شو او دا ابرهه لښکر دا د توتکرو د کاڼو په زیری باندې رب العالمین تباه برباد اصل چیز د الله حفاظت دی کله چې د الله نه سوال کوي دا سوال کوي چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ وساته بچې الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي قسم دی چې د دنیا یو طاقت دی د خپې ته دې نشي کتی دا الله خپل قدرت خی لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین دا عبرت نخی دی پکې د یوسف علیه السلام او د روم پر یو واقع کې یو قافله په دې لاره راتېرېدله نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل چا به څارویو به کول څوک بوبو پسې ګرځېدل نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لړ شئ اوبه وګورئ هغوی چې رالل ته کوي وکړل زر یې بورقه راواغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل بس پړي پورې دې کلک ونښته هغه به غټه بورقه وه یو کس به نه شو رستی ابا په پنځو شپږو کسانو بلکې د دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو رایسته اوس هم به د اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه رایستله بورقه درنه ده خیر په ډېر زور او په وجودونه به هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتل ښه مزېدار ښه شته ټیک ټاک جمدې روغ صحت وار چې راویې ویسته ورته یې وکتل یا بشرا هذا غلام او خوشحاله دا خو مزېدار ښه شته هلک دی ډېر جس خوشحاله شه یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزېدار ښه شته هلک راته الله راکړه او هغه زمانه غلامانو وه غلامان به خلکو خرڅول یو ښه شته هلک دی زه بس دا به مونږ خرڅ کړو او بلا پیسې به پرې وګټو لاړل نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه د کوی نه په بورقه کې هلک یې نښتې دی هم راوویست او ډېر ښایسته او خوبصورت هلک دی نور ملګري هم خبر کړ ای بس چپ شئ غږ مه کوئ وبېځو یو ښار ته کومه طرف ته چې زمونږ قافله دي او په هغه ښار کې به یې مونږ خرڅ کړو بلا پیسې به راله وګټو یهودا چې کوي ته ډوډۍ غورځوله دی یې ونه مونته یو خوا بل خوا یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاره اوښکې دی او که مړ دی په دې کوي کې چا ورته څه کې یاره وی هسې ګرځم دلته خو څوک نه دي راغلی وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دی ورغلی دی هغه قافلې والا هغې ته یې کتلي دي یوسف علیه السلام یې څه کړی بس ورمنډه یې کړی وی دا هلک مونږ له ماله راکړي هغې ورته وی دا خو زه هلک مونږ تاله نه درکړ وی نه دا زمونږ غلام دی زمونږ برایې دی او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه ګورې که ال دې ووایي نو دې د سرمن وباسه ووجنو دې پرېږدو دی وروڼه یې خبر کړه او قافلې والا ته وایي چې دا زمونږ غلام دی او زمونږ نه دې تښتېده را تښتېده به دې کوی کې مو غورځولی او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بد خویه دی او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله مونږ له خپل غلام راکړې قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه درکوو خیر جوړه په دې وشوه چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو بس قافلې والا ولا 12 درهمه ورکړل او څوک 13 درهمه یادوي معمولي لږې پیسې
وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. پاتلس یا پدولس درهم باندې د خپل خرڅ کا پاکا کلی وای پیسې واغست خپل منځ کې تقسیم کړ. کدی کله پلار لاړ د شپې ماسخوتن نو جړه انګولا او لوی چغې سورې دي د کلي خلک ورته راغلو چې څه چل دی وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمخ وتښته مړی پلار یې راووته خو پوه شو چې څه چل خو شته چې راووت بچو ولې جالی وی بابا مونږ نه هغه استاذ وی یوسف چې دی نه هغه شرمخ وتښته او په یو روایت کې راځي چې یو شرمخ دوی را نیولی و هغه کې پړی اچولی او یعقوب علیه السلام لی راوسته وی شرمخ رانه استاذ وی وتښته وی شرمخ زما تاسو ته ما نه وي چې شرمخ زما زوی به نه تښتی او تاسو به د غفلت کوئ وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وایده مو والې اخره کې دې ستلی شو جامو ته هم کېنو نو مونږ منډې ترړې والې چې مونږ راتلو شرمخ دې تښتولی و بیا او شرمخ همدا دې رانیولې دی اوس چې ته ورسره څه کوې نو به ستا مخکې به دې شرمخ تا زوی شلولی دی او کمیسې د ګډې یا د چیلې یا د اوسې په وینه کې لړلی و هغه یعقوب علیه السلام له ورپېدا ستا د زوی کمیس دی او دا هغه وینه ده ستا د زوی دا هغه بچي مونږ څو په شرمخ وتښتو مونږ یې خیال ساتو یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل نو کمیس شلېدلی نو ټیک ټاک و وی ډېر هوښیار شرمخ و چې زما زوی یې وجه و کمیس یې ترې روغېستی دی شرمخ خو چې هلک شلی خو کمیس د هغې نه مخکې شلی چیر پار کې نو دا دونه هوښیار شرمخ دی چې زما د زوی نه روغ کمیس وویسته او بیا زما زوی خوړلی دی او دا شرمخ ته وی او وی وایه شرمخه دا د پیغمبر معجزه ای په هغه ذات چې ستا قسم یې رښتیا وه چې کوم ذات ته پیدا کړی و دا دواړه جهانه پیدا کړي دي زما زوی دی ولې خوړم وی شرمخ ورسره خبرې شروع کړې یا یعقوب دا زامن دې دروغ وایي زه دوی په جال کار کړم او رب العالمین په مونږ حیواناتو د پیغمبرانو د هغوی د بچو وینې او غوښې حرامې کړي وو دروغ وایي دروغ نه ده قال بل سولت لكم انفسكم امري انفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بس وی غله ته یو خبره خشته کړې وه او زما زویم زمانه غیب کو زه به صبر کوم او رب العالمین چې دی ابا ما سره په دې کې امداد کوي یعقوب علیه السلام د خپل بچي پسې جړل دومره د زوی پسې وجړل چې سترګې د جړا د وجې نه ړندې شوې وابیضت عیناه وهو کظیم زړې د غم د وجې نه او سترګې د جړا د وجې نه مکمل ړندې شوې نظر یې لړ ختم شو او هر وخت به الله ته جلل چې یا الله زما بچي یوسف خو ما سره میلاو الله ورسره وعده کړې وه دی تمه و چې ماله به دا خپل بچی الله راول خو کله به راول یو کال پس 2 کاله پس 3 کاله پس 10 کاله پس او څه پته لګي چې زما په بچي به څه ژوند تېرېږي ته چا غلامۍ کې به ګډې چیلی به سره کم ځای به نور ته به سوري ته به هوا ته به یخنۍ ته به ګرمۍ ته به دا خو ډېره ګرانه خبره ده الله تعالی دې مسلمان د دې صدمې نه وسات قافلې والا یوسف علیه السلام بوته مصر ته د مصر ښار د مصر په ښار کې خرڅو نو چې خرڅو یې نو بولي پې شروع شوه د ټولې دنیا چې څومره حسن رب العالمین په دې دنیا کې ایښودی دی د هغې حسن نیمه رب العالمین دله ورکړی و نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې رب العالمین د دې دنیا نیم حسن ورکړو دی به څونه خشته بل پکې خشته او ستا پلې ایښودي خشته اخلاق پکې الله ایښودي نو بولي پې شروع شوه نو قیمت یې دې حد ته ورسېده چې یو سړي پکې یو سوداګر وی چې د ده دې به په تله کې واچو نو چې څومره سره زر د ده د وزن برابري په هغې ځاله دې حد ته قیمت ورسېد په لاره باندې د مصر وزیر خزانه تېرېده عزیز مصر چې هغو قتل بولي شروع ده او خلک صفتونه هم کوي تماشې هم خلک راغلی دی هلکه وی څه کیل دی وی دا یو قافلې والا چې یو غلام راوستی دی خرڅی دی دا دومره ګڼه ګونه دا له څه ده وی هغه ډېر زیات خشته هلک دی
ډېر خوبصورت دی او ډېر خو اوصاف والا دی، نو د هغه قیمت چا سره نه برابرېږي او بولي پې شروع ده. یا عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغې ورته وکتل قدرتي د ده مینه ورسره رب العالمین پیدا کړه. اوس الله څه کوي د پیغمبر د غېږ نه الله کوي ته ورسو او د کوي د ویښ نه رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته اوس رسوي. ګوره الله چې څه کوي د انسان په عقل کې نه تېرېږي. بهر کې چې دی بادشاه ورته وکتل محبت پیدا شو، وی فوره ته بولي ورسېدله، وی دا مخامخ سوداګرې اخلي او دی وایي چې د دې په تله کې باچومو چې څومره سره زر د ده سره په تله کې په وزن کې برابرېږي په هغه یې اخلو. وزیر خزانه وی عزیز مصر وی زه د دې نه پر زیات واله، وی په څو یې اخلې؟ وی چې دا مالک یې څومره غواړي په هغه یې ده. مو مانګي قیمت ته چې څومره پیسې غواړې بس هغه وایي چې دا لږ د نه دوال. هغه وی ښه دومره د دې نه زیات سره زر او دومره دراهم او دنانیر بس حکم یو که هغه پیسې وله ورکړئ او یوسف علیه السلام یې ځان سره پاس باندې سور کو کور ته یې بوت. رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته ووست. ښځې له یې بوته د ښځې نوم یې زلیخه دی. وی ښځې او ماشوم مې راوست او ډېر ښه هلک دی، ځان سره یې لویوه او تربیت یې کوه، خو د دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچې نشته، نارینه اولاد یې نشته. وی داسې کار دی چې دا لږ ډېر ښه دی مونږ ته په ده باندې الله تعالی ډېره پیدا ورسوي. هغه دا دی چې مونږ به دې خرڅ کړو، ډېرې لویې پیسې به راله وکړي. که د ښو اخلاقو خاوند و په بچیوالی په زویوالی به یې ځه وساتو، یا به ځان سره بچي کړو، او که بچي نه نو خرڅ به یې کړو نو مونږ ته به دومره فایده ورسوي چې زبردست تجارت کې به مونږ ته ډېره لویه ګټه به ورسوي. چې زلیخې ورته وکتل د هغې ورسره مینه د دې خاوند په نسبت د هغې نه هم زیاته شوه. یاره سړي یې داسې به وکړو چې د تجارت دا نوم به ترې منځه وبز لوی به یې کوم، اصل زما ستا زوی نشته به دا زمونږ زوی شو، ویې ډېره ښه ده ښځه. اخوا په یوسف علیه السلام په یعقوب علیه السلام په پلار یې غم تېرېږي، اخوا د بچو هغه د بغض او د حسد هغه دروازه الله کولاو کړه، هم په پلار معلومه شوه. دې خوا دې کوي ته ورسېد، سوداګرو راوویسته په مینه او په محبت باندې. رب العالمین د هغې لږې مینې محبت د وجې نه هغوی ته څومره پیسې ورکړې، او دې خوا رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته او د یو وزیر کور ته راوسته. الله ګورې دا ښیي ډېر زیات عبرتونه دي پکې. یو خدا چې په لویو خلکو څومره لوی خلک وي هغه مره مشکلات او غمونه به ډېر رل، لکه په یعقوب علیه السلام څومره غمونه راغله. او دویم دا چې په بچي باندې یوسف علیه السلام نه وروسته رب العالمین ډېر لوی سړی جوړی، نو څومره پریشانې او مصیبتونه پرې رالل. الله قرآن حکیم کې فرمایي ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دا طالبان پې پوهېږي چې سختي لږه ده او هغې سره اساني ډېره زیاته رب العالمین راولي. او پښتانه م وایي که نه وایي سختې پسې راته. نو په یوسف علیه السلام رب العالمین دومره سختي راوسته، کوی ته ورسېد، د هغې نه پس په الله راته راولي. دا هم تا ته الله یو عبرت او یو سبق ښیي. که در باندې پریشاني راشي او سختي راشي نو الله ته فریادونه شروع کا، ګیلې او شکوې د الله نه مه کوه، فریاد شروع کا، رب العالمین به د هغه سختي او هغه مصیبت په خوشحالو باندې بدل کړي. او بل لوی عبرت پکې څه دی؟ ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی. د یعقوب علیه السلام رونو بچو د خپل رور یوسف علیه السلام سره بغض او حسد شروع کړ، نو نقصان یې چاته شو. ټیک ته ظاهر کې پلار ته هم ضرر ورسوه، رور ته هم ضرر ورسوه، لیکن د رب العالمین په دې مختوره څوک شو؟ همدغه د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام رونو. ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی، ډېره لویه ګناه. کله چې یوسف علیه السلام او د زلیخې منځ کې مسله راله او یوسف علیه السلام متعلق ماشوم بچي ګوی ورکړه چې د یوسف علیه السلام کمیس وګورئ، که دا د مخې نه شلیدلي مخکنی لمن نو غلطي د حضرت یوسف علیه السلام ده، او که کمیس د شا نه شلیدلي نو معلومیږي دا چې ده به منډه والا تښتېده به، زلیخې به کمیس راښکلي، غلطي به د هغې وي. چې دی کله کمیس وکته فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. چې کمیس خو شا نه شلیدلی دی نو عزیز مصر چې هغه وخت موجود و هغه پوه شو په دې، وی دا خو د زلیخې نقصان دی، دا د ښځو نقصان دی،
او د ښځو سکیم او مکر او جال دا ډېر پراخی ډېر لوی وي یعنې بټ کېدل ګران کار دی. نو دغې وخت کې عزیز مصر ما تېره جمعه هم درته ویلي و چې هغه له پکار ده چې ښځې له سزا ورکړې وه. خو مې داسې قسمه خلک په ښځو کمزوري وي یو ټکې ووې یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. یوسف علیہ السلام ته وایي ای یوسفه پام کو دا خبره بار مشوره نه کوي ګوره ځکه اوس به خلک تا نه تپوسونه کوي ته به وایې چې زلیخې ما نه دا غلطو مطالبه کړې ده نو پام کوه دا خبره بار ونه باسې. او ښځې ته څه وایي اوس پکار ده چې ښځې له سزا ورکړې وې یوسف علیه السلام ته وایي ګورې پام کوه چا ته غږ ونه کړې څوک خبرې نه خبر نه کړې نوره بېعزتي به مې وشي. یوسف اعرض عن هذا او ښځې ته وایي بس چې څه دې کړي دي غلطي دې کړې ده الله نه بخښنه غواړه. اوس خو پکار تا وه چې ښځې ته یې کوتک نیولې وې یا سزا یې ورکړې وې نه کمزورې و غریب ځکه دې زمانه کې هم په ښځو کمزوري شته. واستغفري لذنبك پام کوه وګورې بس خدای نه بخښنه غواړه یاره تاسو ډېر بې خونده ښځې یې ښه بس دونه ټکې یې ووایي ډېر بې خونده یې تاسو. هغه دا خبره په دغه ځای پورې فیصله شو. دلته فیصله شو خبره یوسف علیه السلام ته بس دا وایي چې بد څه چپ سې نور به غږ نه کوې او ښځې ته وایي د الله نه بخښنه غواړه. خبره مشهوره شو. دغه څو کسانو خو خبره واورېده او بادشاه عزیز مصر ویې ګورې غږ به نه کوې. خبره مشهوره شو چې خبره مشهوره شوه د مصر په ښځو کې او زلیخا دا ګوره د لوی وزیر ښځه ده او د یو خپل غلام نه د ناروا مطالبه کوي. دوه غلطۍ دي یو خو دا چې د دومره لوی سړي ښځه او ګناه طلب کول او دویم دا چې ګناه طلب کوي نو په کار راوټي چې ته د لوی سړي نه طلب کړی وي نو یو خو په خپل غلام باندې رامینېږي یو غلام نه دا د ګناه مطالبه کوي دا خو ډېره بېکاره ښځه ده. د دې غلطه خو دا محبت ډېر دننه ننوتی دی دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي نو په کار دا چې د وزیر نه یې کړی وي یو خپل غلام او د مرئي نه مطالبه کوي. ښځو په مخه واغېشته پراپېګنډه شروع شي د وزیرانو ښځو د مشیرانو ښځو د افسرانو ښځو دا پراپېګنډه شروع کړو. او که دا پوه شوه چې دا کو زما خلاف پراپېګنډې شروع شوې بېعزتي مې کېږي کوڅه په کوڅه راپسې خبرې شروع دي نو دی ویل د دې نه پسې ځان خلاص کړم. دی یو دعوت وکړه او هغې کې قسم قسم میوې کېښودې او د ټولو وزیرانو د غټو غټو افسرانو ښځو له دعوت ورکړه چې ټول راشي. ټولې ښځې رالې بالښتونه یې ورته کېښودل هغې ته ډرې ووالې. خو زه هم دا سوچ و چې د عزیز مصر ښځې مونږ له ډوډۍ کړې ده اوس مشوره به کوي. ټولې ښځې رالې ټولو کې د وزیرانو د مشیرانو د غټو غټو افسرانو ښځې ناستې دي. ډوډۍ ورته مخکې کېښوده میوې ورته مخکې کېښودې او دا هوښیاره وه زلیخا چړې یې ولې لاس کې ورپرې ځکه دا میوې اوس هم خلک په چړو باندې پرې کوي هغه زمانه کې هم دا رواج وي. او چې کله دې کېناستې او مزېدار بسترې او بالښتونه ورڅه پراته دي فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا غټ تکیاګاه یې جوړه کړه او وآتت كل واحدة منهن سكينا الله فرمای ارچا لاس دې چاله ورکړه. وقالت تخرج عليهن یوسف علیه السلام کوئی غلام عمره په دې خو راځه بیوس یوسف علیه السلام بهر نر په دروازه را دننه شو او غلام دی اوس حکم دی ورته د خپلې مالک سردارې او چې څنګه راننوت فلما رأینه اکبرنه چې دې ښځو ورته وکتل یوسف علیه السلام ته اوهو وړه کې ډېر لوی والی راغی دا هغه غلام دی یو ښځه یو ته وایي بل ښځه بل ته وایي او دا خو ډېر خشته دی دا خو ډېر خوبصورته دی خو چې څنګه هغې ته وکتل نو قطعنا ایدیهن د هغه میوو په ځای باندې چړې په دې خپلو ګوتو راښکلې
پوی نشوی چې دا مونږ میوه پرې کوو او که مونږ ګوتې پرې کوو د یوسف علیه السلام هغه حسن پې داسې غالب شو داسې چې بس په ځان پوی نه شو د میوې په دې ګوتې ځان له کټ کړلې او په لاسونو باندې ځان له لاسونه زخمي کړل او سرمنو نه وینې روانې شوې حاش لله ما هذا بشرا او الله خو ډېر لوی ذات دی ډېر پاک دی دا انسان نه دی دا هلک دا فرشته ده او په فرشتو کې هم ډېره د عزت او ډېره مزېدار او ډېره ښایسته او خوبصورته فرشته ده د انسان نشي کېدی لاسونه یې بلکل پرې کړل د هغه د حسن نه دونه متاثر شوی د انسان نه داسې فرشته معلومېږي مقربه فرشته او عزتمنده فرشته معلومېږي زلیخه دغه ځای کې ډاډه شوه تاسو زه ملامته کولم ما خو لاسونه لا نه دي پرې کړي تاسو خو ګوتې پرې کړې ما باندې خو دومره اثر نه دی شوی ما خو ورته انسان ویلي دي تاسو خو فرشته ورته ووې بس فورا زلیخه دغه وخت کې ډاډه شوه چې د ښځو هغه خبرې دې سره فتنې شوې ښځو تسلیم کړه چې زلیخې تا اوسه پورې لاس نه دي پرې کړی که ستا په ځای مونږ دا دې لاسونه پرې کړل تا خو ته یو ځل چاته مطالبه وکړه تا په ځای که مونږ وې دې به مونږ نه کوم ځای کې بچ پاتې شوي وې نو دا هغه ځای کې څه وایي دا هغه ځای کې دې اعلان وکړو چې انا راودته عن نفسه فاستعصم ما ته مطالبه کړې ده بلکل ما ته مطالبه او طلب کړی دی ډاډه شوه چې زه مجبور یم خو ځان یې رانه بچ کړ ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الخاسرین که زما دا خبره ونه منله چې دا ما ته کومه مطالبه کړې ده دا به خامخا یوسف علیه السلام زید سر ته رسوي او که ویې نه منله نو جیل کې به یې چومو په جیل کې به لکه د ذلیلانو غوندې او تاوانیانو غوندې زندګي تېروي نه یې پرېږدم جیل ته به ځي پرېږدم یې نه او زمونږ دا طالبان دلته کې سوال کوي چې دا د جیل خبره یې څنګه وکړله داسې په کار وه لکه یو سړی وایي که نه که زما خبره یې ونه منله نو مړه به یې کړم که زما خبره یې ونه منله نو زخمی به کم او به وام سزا به ولا ورکم دوری به ورکم کوړې به ورکم دی وخت کې دا نه وایي چې مړ کوم یا دوری ورکوم یا سزا به ورکوم نه که زما خبره ونه منله جیل ته به یې لېږم وی زه جیل ته لېږل خو به یې بیا راوباسي که نه اخو یې معشوق و که نه جیل ته لېږل خو نو دی پړه نه راتله چې زه ده ووایم چې دله به سزا ورکم یا زه به یې مړ کم په مرګ یوسف علیه السلام کم ځای پیرزو کېده یا سزا او دورې والا کم ځای ورکوي د هغې د خولې نه دورې لفظ وتل کم ځای کېږي جیل ته به ولېږم معمولي غوندې سزا والا ورکو بیا هم دا خبره داسې وکړه دا خو جیل کې بله شل ورځې تېرې کړي خو زما د اختیاره به بیا به سبا راوباسم ښځو بیا ورته مجبور یې بلکل تا چې څه کړي دي ښه دي کړي یوسف علیه السلام دغلته څه وایي ربي السجن احب الی مما یدعونني الیه یا الله جیل ماله د دې ګناه نه بهتر ده جیل مې خوښ که ته ما جیل ته لېږې بلکل تیار تابعدار خو دا ګناه خو تصور زمانه نه کېږي سوال نه پیدا کېږي چې زه دې ګناه وکړم بلکل قطعا نه کېږي جیل مې خوښ دی الله ما ته جیل د دې ګناه نه خوښ دی والا تصرف عني کیدهن اسب الیهن واکن من الجاهلین خو الله د ګناه نه مې ګورې ته ساتې ګوره د ګناه نه ساتندونکي څوک دی رب العالمین الله ما به سوال کوي چې ما د ګناه نه وساته ګنې شیطان درته دا ګناه داسې خشته کي چې سړی په ځان ورته بیا نه پوهېږي پردی مال هره ګناه چې وي نبي علیه السلام فرمایي دا شیطان سړي ته دا ګناه خشته کي مزینه کی دوله کی او چې کوم عذاب د الله طرف نه په ګناه مقرر دی هغه عذاب د انسان د ذهن نه وباسي دی بیا خامخا ګناه کوي یا الله که د دې ښځو د مکر نه دې ونه ساتلم ګورې زه به د ډېرو ناپویو نه شم یا الله ما به د مکر نه ساتې جیل لاله بهتر دی هلته عزیز مصر ته خبره ورسېدله چې اوس خو خبره بل شان شوه اوس خو د زلیخې عشق مخکې پټ اوس ښکاره شو اوس خو دا خبرې ټولو ښځو واورېدې اوس به د سره څه کوو زلیخا خاوند ته وایي ګورې پام کوه سزا به نه ورکې جیل ته به لېږې ام مجبوره یوسف علیه السلام یې جیل ته ولېږ چې جیل ته حضرت یوسف علیه السلام څنګ ننوته د الله نه یې وغوښته جیل ته لاړ نو هلته کې په جیل کې یوسف علیه السلام دومره رب العالمین دله عزت ورکړه چې د جیل کوم مشر داروغه
مشر هغه معتقد شو ابولا راته هغه بولا د خوخه خوراک ورکو هغه به ډېر لوی عزت کو او خاص بارک کې بند نه کو ولې اجازت ورکو چې ته په دې جیل کې په کم ځای کې ګرځې نو ګرځه او ممکن ده زماله کې دا یو ټکی راځي چې ممکن ده دا د بادشاهانو د وزیرانو د ښځو نه خو دا افسران مجبوروي ممکن ده زلیخې به ورته ویلي چې ګوره جیل ته مې درلېږلي دي خو ګزاره ورسره کوه ولې محبت او مینه خو یې ورسره وکړه په دومره سختو خو یې پرزوم نو جیل کې ورته مکمل اجازت و خلک به راتلل ورسره به میلاوېدل تپوسونه به ترې خلکو کول حسن یې ډېر زیات و او چې کوم انسان خشتۍ ښکلې وي د انسان ورسره قدرتي طور مینه پیدا کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې د معراج ته وختم نو ما د پیغمبرانو سره ملاقات وشو یوسف علیه السلام مې ولیده وی چې ما ورته وکتل د دې ټولو دنیا د خلکو نیم حسن رب العالمین یوسف علیه السلام له ورکړی پیغمبر علیه السلام فرمایي نو جیل کې ورسره د خلکو محبت پیدا شو د خلکو مینه ورسره پیدا شوه خلک به راتلل تپوسونه به یې ترې کول دوه کسانو جناب او ده به په جیل کې څه کول د ده ډیوټي څه وه ده به د مریضانو تپوس کو او چې کوم جیلیان و هغې له به د صبر تلقین ورکو خیر دی صبر وکړې ګوره ما باندې الله تعالی داسې امتحانونه راوصل چې دوی ته الله وغورځولم الله راوویستم بیا را باندې بل امتحان راغی د عزیز مصر په کور کې د ګناه هغې نه الله وساتلم اوس را باندې د امتحان راغی نه مې څه غلطي کړې ده نه مې ګناه کړې ده نه مې مرګ کړی دی نه مې لاره شکولې ده او جیل ته راغلی خیر دی صبر کوئ الله به مې امداد وکړي د جیل نه به مو بس هر چاته به د صبر تلقین ورکو او چې کوم به بد اخلاقه جیل وي هغه ته به نصیحت کو چې ګوره په بد اخلاقۍ کې ته جیل ته راغلی او پام کوه آینده دپاره دا ګناونه کې دا غلطیونه کې دا معمولي جیل دی د خدای جیل ګورې د قیامت پر دوزخ ډېر لوی شی دی ځان ساته خلکو ته به خسته نصیحت کو د خلکو اخلاقي تربیت به کو او خلکو له به صبر تلقین ورکو د مریضانو تپوسونه به کول د هر چا ورسره مینه محبت پیدا شو کې دې جیل ته ننوتېده نو 2 هلکان ورسره جیل ته ننوتل قرآن حکیم کې الله فرمایي ودخل معه السجن فتیان 2 هلکان هغه 2 هلکان څوک یو د بادشاه کوم چې لوی بادشاه د عزیز خو وزیر کوم چې لوی بادشاه دا هغه ریان نومو ریان هغه بادشاه د موجوده فرعون چې کوم د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون و دې فرعون نیکو د دغه فرعون نوم چې کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې دریاب کې غرق شو د هغه نوم ولید و د هغه د پلار نوم مصعب او د مصعب د پلار نوم ریانو دا هغه ریانو دا چې کوم د یوسف علیه السلام په زمانه کې دا فرعون وي فرعون د مصر د هر بادشاه یو لقب نو د هغې بادشاه یو ساقي شراب به یې پسکل او یو خاص ډوډۍ والا اوس هم د دې بادشاهانو مخصوص کسانی کې په هغې باندې پوره اعتمادي ولې زهر مهر ورته وانه چي خراب شي پې ونه خوري نو د یمن د بادشاه سره د دې بادشاه روانه وه جګړه وه هغې د یمن بادشاه دا کوشش شروع کړ چې د مصر د بادشاه ریان دا خو ډېر مضبوط دی د دې لښکر خاوند دی په بله طریقه خو یې د نشم والی راشه ورته به دا غلامانو له پیسې ورکړمه زهر به ورته واچي دی به مړ شي دې دواړو له ډېره غټه پیسه ورکړه دې ساقي له دا شراب چې په بادشاه څکل او دا بل چې کوم ډوډۍ والا لنګري دې له پیسې ورکړې باورچي چې ورته تاسو وایې وی تاسو به په ډوډۍ کې ورته زهر واچې ته به ورله په شرابو کې معمولي غوندې زهر واچې په بادشاه به دا خوراک او اوبوس کې چې دا مړ شي وی ډېره ښه خبره نو هغې طباخ چې هغه کوم باورچي و لنګري هغه په هغه خوراک کې اعلی خوراک بادشاه را تیار کو پکې معمولي زهر ور واچو او تیز زهر او چې کوم شراب والا هغه په شرابو کې ورته زهر ګډ کړل چې ته به ډوډۍ ورکړې زه به شراب ورکړم دا به اوس کې مړ به شي او پیسې یې د هغه یمن د بادشاه نه اخیستې وي چې بار ته څنګه ووتل او بادشاه ته هغه خوراک کېښود او هغه اوبې ورته کېښودې دې وخت کې دا چې کوم ساقي و دې ویارېد دې پوه شو چې دا خو مې غلط کار وکړو پیسې مې واخیستې دا خو مونږ د خپل محسن سره د بادشاه سره ظلم دی او ټګي ده زیاتېلی یاره زه خو دا شراب پې نه څکم خو دا بل ملګری پوه نه کړه زه خو پې نه څکم زما یې ټول عمر ښه ما سره احسان کړی دی
او زما د بچو زما خیال ساتي، زه اوس په ده باندې شراب وڅښم؟ دا خو ډېره قطع ظلم دی او بېوفایي ده. نو هغه خو هغه شرابو چې کوم کې زهر اچولو هغه خو یې توی کړل او پاک سوچه شراب یې راوړل، پاک سوچه. او دې بل ته خو پته نه وه د ډوډۍ کې خو زهر اچولي وو، انا مقبوردار و چې هغه ډوډۍ کېښوده او د شراب لاس کې نیولي دي او بادشاه نوړی ته ګوتې کړې. نو دا چې کوم شراب واله د پې بیا ویرېده. بادشاه سلامت یو خبره کوم، دا ډوډۍ مه خوره. ولې هلکه دې کې زهر اچولې شوي، دې سړي پکې زهر اچولې، پیسې یې اخېستې دي د یمن د بادشاه نه. ډوډۍ والا خو وایي چې دم زهر اچولې دي. وی بادشاه سلامت دروغ وایي، د اوبه مسکه دا شراب دې کې د زهر اچولې دي، خو دواړو په شریکه زهر اچولي. خو ساقي چې دی اوبه والا خو هغه شراب توی کړل، نور یې راوړل، ده پکې زهر اچولي، پام کوه چې دا ونه څښې. بس بادشاه هغه ډوډۍ هم سنبال کړه، هغه اوبه هم سنبال، هغه شراب. او حکم یې وکړو دا دواړه جیل ته ولېږې، د دې تحقیق کوو. یو وی دا چولي دي، بل وی دا چولي دي. ای تحقیق کوو چې کوم ګناهګار ثابت شو هغه له به سزا ورکړو، او چې کوم بې ګناه ثابت شو هغه وبري. دا دواړه هلکانو ته یې کړی واچولې او چې څنګه یوسف علیه السلام جیل ته ننوځي دیم ورسره جیل ته لاړ. بادشاه تحقیق شروع کړ چې غلطي د چا ده. اوس که ډوډۍ والا په ډوډۍ کې زهر میلو کړي نو ګناه ده شوه، او که شراب والا په شرابو کې زهر میلو کړي ګناه د هغه شوه، او که دواړو میلو کړي دواړو ګناه شوه. اوس د هغې خو دلته تحقیق شروع شو. هلته کې دا دواړه چې یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړل، نو د دوو کې مفسرین لیکي څوک وایي دواړو لیدي خوب، څوک وایي نه دی یو کس خوب لیدی چې دا کم ساقي دی. راغی یوسف علیه السلام ته، ای یوسف علیه السلام یو خوب لیدی دی. دواړه ورته کېناسته. موږ داسې خبره چې ویو چې ته د خوبونو تعبیر ماهر هم او ته ښه انسان هم ته مهرباني وکړه موږ له د خوب تعبیر راځه، څه خوب دې لیدلی؟ دا چې کوم ساقي دی ورته وایي چې ما دا خوب ولیده چې زه د بادشاه مخکې ولاړ یم او د انګورو نه وله اوبه وباسم. انی ارا فی المنام انی اعصر خمرا، زه د انګورو نه اوبه وباسم او د هغې نه شراب جوړوم او په بادشاه څکم. دا خوب وینم. ابل وایي چې زه ځان وینم احمل فوق رأسي خبزا تاکل الطیر من، زه دا خوب وینم چې د ما د سر د پاسه د ډوډو یو لوی خانک پروت دی، د ډوډو، او مارغان راځي د هغې خانک نه ډوډۍ اوچته یو تختی. موږ له د دې خوب تعبیر راځي. وی چې دا ساقي خوب په رښتیا لیدی او د بل خوب په دروغه لیدي، دروغه خوب یې ځانه جوړ کړی دی، خوب یې لیدی نه دی. تبھی تعبیر را لراک. یوسف علیہ السلام ورته وایي چې دا خو ډېر اسان تعبیر دی. وی ته چې یې ساقي ستا د خوب تعبیر دا چې ته به خلاصېږې او بیا به د بادشاه مخکې ولاړ او شراب به پسکې، ځکه تا په خپله خوب داسې ولیدل چې زه انګور نه چوړوم د هغې نه شراب جوړوم په بادشاه څکم، نو بس ته به واپس بری کېږې او هغې انګورو نه به اوبه وباسې او په بادشاه به څکې. او دې بل ته وایي چې تا ځان ولیده چې ستا په سر ډوډۍ پرتې دي او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تښتئ، خوراک تښتئ، نو ته به سزا کېږي او په سولی کېږي به، او ستا وجود چې دی هغه به هلته په سولی باندې اویزان دي، مارغان به راځي او ستا د سر نه به غوښې تښتئ او مړ به پروت دی. هغه څه وایي هغه هلکه نه یاره وایي ما خو دروغ وایي، ما خو خوب نه دی لیدلی. دی بل خو یې ما لیدی دی، هغه لیدی ما دروغ وایي، ما خوب نه دی لیدی، خطا شوې. یوسف علیه السلام ورته وایي چې که خوب دی لیدی دی او که نه دی لیدی، خو چې کوم تعبیر مې ویست همدقسې به د الله فیصله کېږي. پوهه دې اوس خپله ده. زمونږ علما دلته لیکي چې دروغ خوب به چرته هم نه بیانوي، دروغ به نه جوړوي. او کم انسان چې دروغ خوب جوړ کو په دروغه د قیامت په ورځ به رب العالمین دله په لاس کې 2 اوربشې ورکړي، 2 اوربشې، او دته به وایي شابه دا اوربشې یو بل سره غوټه کا. نو اوربشې څوک 2 یو بل سره غوټه کولی شي؟ اوربشو له به څنګه غوټه ورکړي؟ د غنم دانې دواړه یو بل سره څوک غوټه کولی شي؟ او فرشته به ولاړ ابی وایي شابه غوټه کا، دی غوټه ورکول نه شي، او تر څو چې دی نه شي ورکولی فرشته به ورله سزا ورکوي وهي وي. دا ډېره خطرناکه ګناه ده. نبی علیہ السلام دې ته په دروغو کې خطرناک دروغ ویلي دي چې څوک د ځانه خوب جوړوي. ولې؟ ځکه دا خوب د انسان د دماغو ته زړه ته الله راچوي. خوب څوک راچوي؟ ښه خوب الله. نو تا دا زه تا ته وایم چې دا خوب ما لیدلی، څه مطلب چې دا الله د ماړه ته یو خبره راچولې ده او الله نی راچولې.
الله ستاله ته خبره نی راچولی ته وایي چې الله زما ته خبره، نو په الله رې دروغ ووایې که دروغ خوب خدا مطلب ما خوب ولي نو خوب خدا ته الله پړه کې راچي او الله نی راچولی ته وایي خوب مې خو الله راته پړه کې خبره راواچوله، نو چې الله نی راچولی او تا په الله دروغ وایي نو ډېر خطرناک دروغ دی. دې نه ځان ساتئ. دویم دا چې خوب دی ولیده نو هغه چاته به خوب بیانې چې هغه دوه صفته لري، یو د خوب په تعبیر پیږي، دویم تا سره همدردي وي. ګورئ ولې که د خوب په تعبیر نه پوهېږي او هغه ته د خوب بیان که نو غلط تعبیر به وباسي او مغسې به کېږي بیا. او که یو سړي سره د همدردي نه وي در باندې زړه نه خفه کېږي او هغه ته د خوب بیان که اب هم دله غلط تعبیر وباسي نو بیا به همغسې کېږي، هغسې به ولې کېږي. یو حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی، انا عند ظن عبدی بی، نبی علیہ السلام فرمایي چې الله و چې په ما باندې بنده څنګه ګمان کوي زه همقسې یم. نو تا خوب ولیده مثلا او د هغې خوب درته ما تعبیر بیان که غلط می بیان که یا تا خوب نه دی لیدی او ما تعبیر درکه نو ستاړه کې به هغه سودا راشي چې دا کار جوړ داسې کېږي. په الله د هغه ګمان پیدا شو چې دا کار به داسې کېږي، نو چې په الله د کوم ګمان پیدا شو الله به همغسې در سره کوي. پام کوئ د خوب متعلق چې خوب د ځانه جوړ نه کوي ګناه ده، او که خوب هم ولیده نو هغه چاته به بیانوي چې کوم تاله ښه تعبیر وباسي پوهېږي او د سره همدردي وي چې مزېدار تعبیر درته درکړي. او بل درته ووایم که چا خوب ولید د یارې خوب، درې قسمه خوب دی. یو هغه خوب چې د الله له طرف نه دی، هغه عموما سار وخت کې سړی ویني. یو هغه خوب چې هغه د شیطان د طرف نه دی، شیطان د یارې خوبونه په دې اړه کې راولي. او دریم هغه خوبونه دي چې یو سړی دروازې سکوي نو هغه په خوب کې ویني، لکه مثلا یو کلندر دی او خوب ویني وي پېښور له باروباد خوب ویني، یا مثلا یو ترکان دی هغه په خوب کې ترکانی ویني، یا مثلا یو دکاندار دی هغه په خوب کې دکان کې ناست دی او روجي غوړي تلي. دا دریم دا هغه دي چې د په دماغو کې دروازې کوم شی ناست دی نو خوب کې شپې هغه وویني، دې له خو هېڅ حقیقت نشته. بل هغه چې شیطان ورته په زړه کې کومه خبره د یارې خوبونه او د هیبت خوبونه ور واچوي دې له هم څه حقیقت نشته. دریم هغه خوب دی چې رب العالمین رحماني خوب په زړه کې ورته ښه سوچونه راواچوي. نو اوس که یو انسان غلط خوب ولیده بلکل خطرناک او غلط خوب نو یریږي به نه. پیغمبر علیه السلام یې مونږ ته یو دم ښولی دی، هغه دم چې د استعمال کو اسم نشته، بلکل چې ونه یریږي. خطرناک خوب، د یارې خوب، د هیبت خوب، داسې چل به وکړي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایې او ګس طرف ته به لاړې وتو، بیا به ووایې بیا به ګس طرف ته لاړې وتو، بیا به ووایې بیا به ګس طرف ته لاړې وتو. بس د خوب اثر به ختم شي. هر قسمه خطرناک او د هیبت خوب په تعالی دي د هغې هېڅ اثر به ني. او که هغه وخت کې د یاد ني سار را پاسې دی دا عمل وکړه، او که سار دې یاد نو هر کله چې دا خوب درته را مخکې شو هر کله نو بس یو ځل دا عمل وکړه چې درې ځله ګس طرف ته اعوذ بالله ویل او ورسره لاړې توکل. که جومات کې د جومات نه بار وځه نو اعوذ بالله ووایه درې ځله او هر یو ځل سره ګس طرف ته لاړې وتوکه، د دې خوب به هېڅ قسمه غلط اثر نه دی، دم شو. بس دا تجربه ده. او که مزیدار او خشته خوب دی ولیده، نبی علیہ السلام دی په خوب کې ولید، الله دی په خوب کې ولید، یو نیک سړی دی په خوب کې ولید، مونځ دی ولید، هر قسمه نیکي، نو د الله تعالی حمد ادا کوئ الحمدلله. او راشه یو 2 رکعاته نفل وکړه، لږه صدقه ورکړه، بیا برته رب العالمین د دې نه نورم خشته او مزیدار خوبونه ښایي. خو درو خوب جوړول دا ډېره غټه ګناه ده. بهر کیف هغه یو خو وی چې ما دروغ ویلي وي، زه اوس چې څه شوي دی هغه شوي دی او چې څه دی به کېږي. بادشاه هلته کې تحقیق وکړو، چې تحقیق یې وکړو هغه په اسان کار و، هغه زمانه کې خو لیباټرۍ نه وې، هغه خوراک یې راواغېست او هغې په یو حیوان باندې وخوړه او چې څنګه یې وخوړه هغه مړ شو. پته ولګېده چې خوراک کې زهر و. هغه اوبې راواغېستې هغه بل یو حیوان ته کېښودې، هغې حیوان هغه شراب وڅښل، هېڅ یې ورته ونه ویل. دا پته ولګېده که چې شرابو کې شراب والا څه نه دی اچولی او خوراک والا په خوراک کې زهر اچولی دي، بس دواړه یې راویستل. قاضي فیصله وکړه چې دا کم د بادشاه باورچي دی لنګري دی
د زهر اچولي دي لهذا دې سنسار شي دې مړ شي. او چې دا کم بل دی شراب والا هغه په شرابو کې زهر نه دی اچولی او بادشاه خبر کو چې بادشاه سلامت ګورې خوراکو نه خورې دې کې زهر دی نو هغه له انعام هم ورکو بری هم کو وفادار وخت هغه راوسته واپس یې په خپله ډیوټۍ باندې ولګو ابلې پانسي کو او بره په لرګي کې ویزان کړی مارغان براتر او د هغه نه به یې غوښې وړلې او چې دا کم سزا شو دا خو بس ختم شو او چې کم بری شو نو یوسف علیه السلام هغه ته وایي وی ته خو بری کېږي بری شوې نو اسکرنی عند ربک ته چې لاړ شې نو زما معامله لږ بادشاه ته یاده که زه هسې بېڅه مفتو کې جیل کې پروت یم پته نه لګي بادشاه یا زلیخې مې وباسي که نه عزیز مصر مې وباسي که نه نو وزیر صاحب ګیر کړی یم مشر بادشاه ته به زما الوی چې دارنګې یو مسافر دی او هغه هسې بې ځایه په جیل کې پروت دی دا هغه دا مسله ده نو دا لږه واوره او د ده مسله کې څه فیصله وکړه نو ته مهرباني وکړه بادشاه ته دې ما یاد کا نو چې دا خبره د یوسف علیه السلام دا خو څه بده خبره نه ده د ګناه خبره نه ده غلطه نه ده یو سړی د غریب ګیر دی او بې ګناه ګیر دی هغه چاته سفارش وکړي چې زما سفارش بادشاه ته وکړي چې ما خلاص کړي دا څه بده خبره نه ده لیکن بیا هم د یوسف علیه السلام شان سره مناسبه نه وه د یوسف علیه السلام شان دا دی چې د بادشاه نه ولې مطالبه کوې د لوی الله نه مطالبه وکړه هغه الله چې کوي کې ته پروت وې او د کوي نه یې راویستلې نو د کوي نه خو دا جیل کوي خو ډېر تنګ جیل دی دا خو ډېر فراخه جیل دی دې نه دې رب العالمین استی شي نو قرآن کې الله فرمایي چې دا خبره وکړه چې بادشاه ته ما یاد کا نو الله د هغه سړي نه خبره یې راکړه فلبث فی السجن بضع سنین اوه کاله په جیل کې دې نه پس نورم تیر کړل اوس پیغمبر ته الله ګرف یونس علیه السلام یې نه مې ګیډې ده ونه رسو اوس ما غوندې که راګیر کي نو ورته پته ده که دله لږه سزا هم ورکوم نو تښتي نو موږ ته ګزاره کوي الله دومره سخته سزا نه راکوي او پیغمبر خو ورته معلوم دی که دی هر څومره زه راکاږم دی پیغمبر دی د ده با یقین او د ده هغه نبوت او هر څه به نور هم پوخته کېږي د هغې داسې مثال دی لکه چې څومره یو سره زر څومره په اور کې اچوې نو هغه خرابېږي نه هغه نور هم خشته کېږي خو که دغه دی دا ګیلټ دی په اور کې ور واچول په یو ساعت به جوړوي او که سره دی ور واچول به نور هم خشته کېږي نو زموږ مثال خو د ګیلټ دی نو که معمولی زور هم ورکوي نو ایمان پرېږدي او پیغمبر خو سره در دی نو که هغه له هر څومره زور هم ورکوي هغه نور هم دغه کېږي الله ته تقرب حاصلېږي او پیغمبر خو پاک دی نو معمولی خبره وه خو رب العالمین پې خفه شو چې ښه تا ما ته ولې رجوع نه کوله تا قیدي ته وی چې بادشاه ته مې یاد کا فلبث فی السجن بضع سنین اورېږه یو اوه کاله در باندې جیل کې نور هم تېرو هغه نه خبره یې شو دې نه مونږ ته دا مسله معلومه شو چې بعضې وخت کې به یو انسان بې ځایه جیل ته لاړ شي دا د هغه دپاره یو سبق دی یوسف علیه السلام به ټولو جیلیانو ته وی ګوره زه بې ځایه راغلی زه خفه یم د الله په کارونو مې صبر دی تاسو هم صبر وکړئ دا کې بله مسله معلومه شو بهر کې بادشاه لوی بادشاه چې دی خوب ولید مشر بادشاه چې خوب یې ولید خوب داسې و چې یو غټ دریاب دی هغه دریاب اوچ د هغې دریاب نه اوه غواګانې راووتې سربې مضبوطې غواګان ورپسې اوه ټپې تیپې بېکاره چې تشه ډوکي داسې غواګانې راووتې خو چې راووتې نو د اوو غواګانو دا سربې غواګانې وخوړې اوس عقل خو دا وایي چې مضبوطه غوا لګي شي دا بله نه او غوا خو غوا نه خوري نو دا اوه غواګانې دا ټپې ټپې رالې او دا سربې غواګانو باندې بس ورغړم کړی و هغه سربې غواګانې وواړه الواق تېرې کړی و ویې خوړې بلې دا ولیدل چې اوه شنه وږي و د غنمو ډېر اعلی مزېدار او اوه اوچ زیړ وږي نو دا زیړ وږي د غنمو د دې شنو وږو نه تو شوي دي لکه بعضې وخت کې که ستاسو خیال که نه نو په دې اونو باندې یو زیړ غوندې شی لګېدلي نري نري زیړ زیړ تارونه یې څه ورته وایي منېشه ورته وایي هغه زیړ زیړ څیزونه نو هغه چې د دې شنې څانګې نه تو شي نو هغه بوټي وچ کي بنوشه هغه وچ کي نو دارنګې دا زیړ اوچ چې کوم وږي دي دا د شنو وږو نه تو شوي
اوه نو چې بادشاه دا خوب ولیده نو یو ته وایي د خوب تعبیر ویرېده بادشاه هوښیار بل ته وایي د خوب تعبیر بل ته وایي د خوب تعبیر چا ته هم د خوب تعبیر نو معلوم دا چې کوم ساقي دی هغه ته رایاد شو اوهو زما یو اشنا دی په جیل کې یوسف یې نوم دی اخو د خوبونو ډېر زیات ماهر دی بادشاه سلامت زما یو اشنا دی جیل کې پروت دی او بې ګناه په جیل ګوره اووه کاله پسې خبره را یاده شوه الله ته یې راکړه خبره دا یاد او یره د چا په اختیار کې دي د الله بعضې وخت یو اهمه خبرې د انسان نه یره شو ښځې نه یره شي خاوند نه یره شي رور نه یره شي دوست انسان نو اووه کاله تېرو او چې دا خوب بادشاه بیان کړ نو ورته رایاد شو زما چې یو نږدې اشنا دی ډېر ښه سړی دی او بې ګناه ستی په جیل کې پروت دی او د خوبونو تعبیر ډېر ماهر او اسیم ډېر نیک انسان دی زبردست او جی هغه له به لاړ شمه او د دې خوب ال به ورته ووایم او فورا دله تعبیر درکوي بادشاه وی ښه نیک ولې دی ګوره وی نیک انسان دی ځکه یوسف علیه السلام به خلکو ته په جیل کې هم نصیحتونه کول دې دوه کسانو د ساقي او د طباخ چې ورته کله خپل خوب بیانو که نه نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي وی ډوډۍ نه مخکې دله تعبیر در کوم لا ډوډۍ به نه راغلی او یو خبر هم درته کوم ګوره د خوب د تعبیر نه مخکې ورته څه وایي وی هغه الله چې مونږ او تاسې پیدا کړي هغه الله ګورې شریک نه لري زه په هغه دین یم چې کوم دین د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام دغه الله مونږ سره ډېر لوی احسانات کړي دي مونږ سره ډېر انعامات کړي دي او ګورې پام کوئ زه د خلکو د دې دین د شرک نه بیزار یم تاسو به هم شرک نه کوئ د یو الله د توحید داعیان به جوړېږئ هلته د الله د یووالي او د رب العالمین د توحید هغه تبلیغ کو په جیل کې جیل کې لګیا دی خپل تبلیغ کوي خلکو ته د نیکۍ نصیحت کوي د شرک نه او د کفر نه د خلکو زړه توروي نو دی وایي بادشاه ته چې ډېر نیک سړی دی ډېر ښه سړی دی ورته پته وه زه هم جي د هغه نه د تعبیر وباسم یې لږ راغی یوسف علیه السلام ته ای زما یوسف وروره ای دوسته زه خو راغلی یم او یو خوب زمونږ بادشاه لیدلی دی او د هغه خوب تعبیر ورته وباسه او جي که تعبیر دې ورته وویسته که نه نو بادشاه ته به پته ولګي نو تا به فورا را خلاص کي اوس که یوسف علیه السلام غوندې اووه کاله پس جیل کې تیر شو نو که زما غوندې سړی وی ښه تا ته د اووه کاله پس زما خبره یاده شو اشنا تا ته ما ویلي چې ما بادشاه ته یاد کا نو تا زه بادشاه ته ګوره یاد نه کړم اووه کاله مې مفتو کې جیل کې تیر کړل د خدای نیک بخته تا د ما سفارش نه کوو ته خو د بادشاه ساقي وې لیکن یوسف علیه السلام ته خو پته ولګېده چې اسې خو کار شوی دی اړو ملامت یې نه کو عفو یې ورته وکړه دی ورته اړونه وي چې نیکبخته اووه کاله پس راغلی دی ورته اړونه وي چې تا ګوره بادشاه ته دا اړو یاد نه کړه دی ورته اړونه وي چې ستا اړو د خوب اړو جواب نه کومه پرې چې غرق او تباه شی ولې که یوسف علیه السلام په تعبیر دوی پوی نه کي نو حقات راځي او ټول ملک تباه کېږي اوس که بل سړی وي نو یې به چې پرېږده چې تباه شی زه مسې جیل کې واچولو نه کوم د خوب تعبیر دلته شرطونه به یې پرې لګول چې ما خلاص کړې د هغې نه پس به د خوب تعبیر کوم نه هېڅ شرط یې پرې ونه لګاو اړو ملامت یې نه که دا د یوسف علیه السلام عفو درگذر حالانکه په جیل کې غریب پروت دی مفت کې پروت دی وی داسې کار دی بادشاه ته ووایه چې اووه کاله به ستاسو یو داسې دور در باندې راځي اووه کاله چې به د فراخ سالی دور به اووه کاله به ستاسو رزقونه او ډوډۍ او غنمونه او څاروي به هم څاروي او ښه فراخه کال به اووه کاله پس به قحط راځي مکمل قحط چې دا اووه کاله تاسو کوم جمع کړې ده او کوم غله او غنم هم سنبال کړي دي دا به په هغه اووه کاله قحط کې بلکل خلاص شي د هغې نه پس به در باندې بیا یو کال راځي ابه ډېر د بارانونو کالي مزېدار دا خو ستاسو د خوب تعبیر شو اوس به کوسه دی ورته الو نه وي ځه لاړ شه او بادشاه ته دې الو وایه او دې ځل دی ورته دا ونه وي چې ما ورته یاد کا هغه ته خو پته لګېدلې وه چې مخکې مې دا ټکي وي خو اووه کاله مې پکې تېر کړل اوس بیا ووایم غږ یې ونه ساقي راغی وی بادشاه سلامت هغه دا تعبیر وویستو یاره وی ورشئ دا سړی راوباسئ دا خو ډېر پوه انسان معلومي دا څوک دی راوباسئ چا به دا سړی فورا راولئ دې نه زه اوس معلومات کوم چې دې سره به کوسه د اووه کاله چې قات راځي په مونږ باندې
نو دا اوه کاله غله چې مونږ وکړو نو دا غله خو هر کال غلط پیدا کېږي خلک یې خوري نو ټیک دا که ډېر فراخه کالم دی نو غله خو نه ټینګېږي چې اوه کاله یې مونږ بیا په سټورونو کې ساتو هغه زمانه کې دا سټورونه هم نو دا به اوه کاله په منقات راځي دا به څه کوو ته ورشه دا لکه راوړه دی ورپسې په اس باندې سوچ و جیل ته ورغلید مبارک شه یوسف ولې بادشاہ د جیل نه وباسي او داروغه ته اعلان وکړه چې یوسف علیه السلام ډېر په عزت باندې راوباسه او فوراً یې بری کا او ماته حاضر کا وی بادشاہ سلامت را لېږلی ما او داروغه ته اعلان هم دی ته بری شوې راځه بادشاہ دې غواړي بادشاہ ته مخامخ ودرېږې نو ستا د علم اظهار په بادشاہ راغلی دی تا له ډېر لوی مقام و مرتبه درکوي یوسف علیه السلام ورته څه وایي نه جیل نه نوځو او تا چې وی چې ما بادشاہ ته یاد کا او جیل نه نوځې وی نه که نه جیل نه نوځم لاول دې دا تحقیق بادشاه وکړي چې ښځې په حقه دي زلیخه په حقه ده او که زه په حقه یم زما په جامه داغ لګېدلی دی لاول به دا خبره فیصله کوو هسې نه چې سبا خلک په ما د بادشاه په دربار کې الزام لګوي چې د یو زلیخې ته خدا نه خواسته زما په جامه داغ رانه شي لاول به زما او د زلیخې معامله پاکه و ښکاره به اعلان کېږي چې ګناه د یوسف او که ګناه زلیخې وه د هغې نه پس به د جیل نه وځم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رب العالمین دی یوسف علیه السلام سره ډېر احسان وکړي وی که د یوسف علیه السلام په جیل کې زه پروت وی او ما له دقسې سړی راغلی و چې بادشاه دې غواړي نو زه به فوراً د جیله وتلی وم خو یوسف علیه السلام ګورې د جیل نه نه وته او د خپلې مامنې له اول صفۍ راولي د هغې نه پس د جیل نه وي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه استازي لاړ بادشاه ته وایي چې سړی خو د جیله نه راځي ولې نه راځي جي د هغه د زلیخې په منځ کې یو لانجه راغلی دی دی په هغې کې جیل ته تللی دی او وایي چې لاول د زما او د زلیخې معامله پاکه شي نو د هغې نه پس به د جیل نه وځم اوس به خلک وایي چې دا ګناه جوړ د یوسف وه خو د خوب تعبیر یې وویسته نو ځکه خلاص شو نه نه چې معامله پاکه شي دې نه زموږ علما دا خبره معلوموي چې په یو انسان تهمت ولګي داسې خطرناک تهمت نو پکار دی چې د هغې صفۍ د خلکو په مخکې راشي خبره به مجمله کې نه پرېږدي چې مجمله کې دې پرېښوده د خلکو زړه کې به هغه شکونه وي نه چې خبره بلکل پاکه شي نو ښه خبره ده نو یوسف علیه السلام خپله خبره پاکول غوښتل بادشاه ښځې راوغوښت د ټولو زلیخې هم کېنوله دغې وخت کې د زلیخې خاوند چې کوم خپل عزیز مصر هغه مړ شوی ابوډاو وزیرو مړ شوی زلیخې هم کېنوله او نورې ښځې هم راوغوښتې هغه ښځې چې څوک په هغه مجلس کې ناستې وې هم ټولې کېنولې او بادشاه ټولې مخامخ کېنولې وی وایه ټول د بادشاه وزیران او مشیران او د لوی افسران ناست دي زنانه ښځې هم ناستې دي ګناه د زلیخې وه او که ګناه د یوسف وه زلیخه پاسېده وی بادشاه سلامت ګناه زما وه یوسف بلکل پاک هېڅ غلطي په یوسف کې نشته دا ګناه ټوله زما وه غلطي ټوله زما وه بس زه په خپله غلطۍ ستومان او علما لیکي مفسرین چې زلیخه د هغه وخت نه چې یوسف علیه السلام جیل ته لاړ په عبادت الله ته پرېوته د الله نه معافي وغوښتله او هر وخت به رب العالمین ته ژړل چې یا الله ستا ذات ډېر ښکلی دی یوسف غوندې ښکلی انسان تا پیدا کړی دی الله چې ته به څونه ښکلی رب العالمین ستا ښکلی ذات مې پرېښوده او چې کوم تا پیدا کړی ښکلی دی هغې پسې ګرځم واقعي دې خشته ګلونو ته وګورې د ښکلي بوټو ته وګورئ او د خشتو نښو ته وګورئ نو د رب العالمین لوی قدرت پر ته معلومیږي دا د رب العالمین د قدرت نښې دي الله دا خو تا پیدا کړی دی یوسف دې دومره ښکلی دی نه الله ته به څومره ښکلی ستا څومره خشته ښکلی قدرت دی نه الله ستا حسن مې پرېښود ته مې پرېښود او د انسان حسن پکې شم لویې توبې رب العالمین ته وویستله د الله ذات ته او بس د الله د ذات نه معافي وغوښتل او په عبادت په پرته و الله ته به یې جړل ارواح د رب العالمین په حضور کې به جلاګانې کولې او دغې وخت کې اقرار هم وکړو چې بلکل یوسف ته ګناه نشته ما ته مطالبه کړې ده او دا غلطي ما کړې ده یوسف علیه السلام ته یې وی چې بس صفۍ راله ټولو وزیرانو ته او اهل سلطنت ته او هغه زمانه کې چې کوم ذرایع ابلاغ وو هغې ټولو دا خبره خوره کړله چې غلطي د زلیخې وه اوس توبهګاره د یوسف علیه السلام غلطي نه وه د هغې نه پس یوسف علیه السلام راوویست د جیب چې راویسته نو د هغه کمیس واغوسته کوم کمیس چې د سره ماپوس پروت و ما درته تېره جمعه ویلي ابراهیم علیه السلام په اور کې و او هغه کمیس ورته جبریل علیه السلام اچولی و او بیا هغه کمیس
د ابراهیم علیه السلام نه پس اسحاق علیه السلام ته لاړ. اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام خپل زوی له ورکو او یعقوب علیه السلام دا کمیس د ریخمو کمیسو د یوسف علیه السلام په دې غاړه کې اچولو تعویض غوندې شکل کې. د جنت اعلی قسمه ریخمو د ریخم استعمال ګورې سړو له منع دی ښځې کولی شي سړو له منع دی. نبی علیه السلام فرمایي دا خبر یاد وساتئ چې په دنیا کې سړي ریخم استعمال کړل یا سره زر استعمال کړل نو د آخرت د سرو زرو د ریخمو نه به محرومي. که دلته ریخم واچول په آخرت کې به ریخم په جنت کې و قیمتي جامه ریخم دي د هغې نه به محرومي. که دلته کې سره زر استعمال کړل د جنت د سرو زرو د کالو نه به محرومي. جنت کې به ښځې هم د سرو زرو کالي اچي سړي به هم اچوي سړي به هم د سرو زرو کالي اچي خشته خشته بنګړي. نو اصل کې اوس خو خلک وایي یاره بنګړي خو سړي چې اچوي نو ځان ورته ښه پکې نه ښکاري. نه ابه داسې نه. دا ګړی چې مونږ اچو دا هم یو بنګړی دی که نه دا ګړی هم یو بنګړی دی چې انسان یې اچي نو دلته خو مونږ ته خو په ګړی دان بدي نه ښکاري. دا چې کوم رواج دي د ښځو نو که سړی هغه رواج استعمالوي نو پې بدي ښکاري. هغه جنت کې به دا د ښځو رواج ني لکه پخوا فرعون او د لوی لوی بادشاهانو به غټ غټ بنګړې چولي او به د هغوی دپاره فخر و عزت به و. دارنګې جنت کې به سړي غټ غټ بنګړي به چولي خو که په دنیا کې سړي سره زر استعمال کړل د جنت د کالو د بنګړو نه به محروموي بیا هلته کې به الله نه ورکوي. دا ګوته اچول دا د سرو زرو ګوتې بعضې سړي اچوي دا ګورې ګناه ده قطعا ګناه ده. د سرو زرو ګوتې بلکل به نه استعمال څوک د سرو زرو غاښ لګوي څوک د سپینو زرو په کاسه او په جام کې اوبس کی دا ګناه ده سړو دپاره. سره زر ښځه استعمالولی شي ریخم ښځه استعمالولی شي سړي به بلکل نه استعمالوي دا ګناه ده. پام کوئ د سرو زرو ګوتې بعضې وخت کې زمونږ په دې وطن کې رواج د چا چې وادي یا کویدني نو هغه سړي ته خلک ګوته جوړوي. خیر دی که دې جوړه کړه جوړه کوله خو هغه سړی دی هغه ګوته په خپله نه استعمالي ښځې له دې ورکړي هغه استعمالوي که نه ښځې له دې ورکړي ښځه به هغه ګوته استعمالوي خو سړي به ګوتې قطعا د سرو زرو نه استعمالوي. که سړی ګوته استعمالوي نو د یو ګوتې د سپینو زرو د ګوتې اجازت شته د زیړو د ګوتې اجازت هم سړو ته نشته د اوسپنې د ګوتې اجازت هم نشته د سرو هم نشته. د زیړو ګوته د سپینو زرو ګوته اچولی شي خو هم د دریو درېنیمو ماسو نه زیات نه درېنیمو ماسو نه زیات نه درېنیمو ماشو پورې استعمالولی شي. او که پکې د عقیق غمې ولګې زمونږ د امام د بخاري شریف یو محشي لیکلی دي که په هغې کې د عقیق سور غمې دې ولګو او داسې طریقه دې ولګو چې هغه سرمن سره لګي وي دا د زړه د بیمارۍ دپاره یو علاج دی. په کې د یو شارح قول دی دا د نبی علیه السلام حدیث بیا هم نه دی. نو به هر کیف هغه د ریخمو کمیز د یوسف علیه السلام واچب نو ګوره چې خشته یوسف هم خشته دی علیه السلام او کمیس هم د ریخمو دی او بیا د جنت کمیس دی هغه واچو او مفسرین لیکي چې بادشاه ولې یو جوړه ور ولېږله چې دې خو جیلي د جیل جامې به وي دا جوړه ورته واچوې تاج یې ور ولېږه دا ورته په سر کې او خشته مزېدار ښکلې خوبصورته لباس او زیب و زینت برابر چې په اس باندې راغی د بادشاه دربار ته او ورننوت او بادشاه ورته وکتل نو د هغه ورسره غیر اختیاري محبت او مینه پیدا شو. او دا لکه دا خو فرشته سیرت انسان دی جیل کې دی غریب دونه موده تېره کړه او بېګناه جیل کې تېره کړه د سره خو ډېر لوی ظلم شوی دی او دومره قابله لږ چې د خوب تعبیر څومره مزېدار وباسي. راځه دلته کښېنه ما سره ځان سره په تخت شاهي باندې کښېنه بادشاه ته اوه ژبې یادوي اوه اوس هم دې بادشاهانو ته زمونږ په نسبت لږې زیاتې ژبې یادي اوه ژبې ورته یادوي نو چې ده به په کومه ژبه کې خبره کوله نو یوسف علیه السلام به ورته په هغه ژبه کې جواب ورکو په بله ژبه کې هغه هغې کې جواب ورکو. یا لکه دا تا له دومره ژبې څنګ درځي ته څوک یې ټوله قصه یې ورته وکړه صاحب زه داسې ماشوم یم او زه کشر یم دلته مسافر یم د غلامۍ ژوند مې تېر کړی دی او زه د یو لوی پیغمبر بچی یم چې د هغه نوم یعقوب علیه السلام دا ما د هغه نه زده کړي دي. هغه یعقوب علیه السلام د یو بل لوی پیغمبر زوی دی چې د هغه اسحاق علیه السلام نوم دی. هغه اسحاق علیه السلام د یو بل پیغمبر زوی دی چې د هغه نوم ابراهیم علیه السلام دی. نسبا موږ د پیغمبرانو نسل دي. زه کوی کې غورځولی شوی یم د کوی نه بیا راوتیم د غلامۍ زندګي مې تېره کړه
بیا د وزیر کور ته الله را ورسولم، بیا د ګناه مطالبه رانه وشو، هغې نه الله بچ کړم، بیا جیل ته پکې لاړم، اوس ستا مخکې دغه د حاضر ولاړی. دا ټولې ژبې ماله راځي. ښه زما د خوب تعبیر بیا خو ما صاحب ایسته دی، وی دې سره به کوو څه؟ دا راته یو الو ښایه چې دې سره به څه کوو چې دا 7 کاله بارانونه وشي او غلې زرغونې شي، نو دا خو به په هغه 7 کالو کې خلاصې شي. 7 کاله چې کم قاطع شي هغې سره به څه کوو؟ وی بادشاه سلامت زه به راته علاج وکړم. وایه سیل او ټول وزیران دي او مشیران ټول ناست دي. وی دا چل به وکړو چې 7 کاله خو د رب العالمین د طرف نه تا چې دا 7 سربې غواګانې ولیدلې او دا 7 شنه وږي دي ولیدل، د هغې خو دا تعبیر دی چې رب العالمین به ښه بارانونه کوي، سیلی به او دا ځمکه به دا ګیاګانې هم زرغونې کړي او دا غنم به هم زرغون کړي. نو غله چې څومره یي به موږ په خپلو وږو کې ساتو. ور هغه زمانه کې خو دا دغه ونه دا ستورونه دا به موږ په خپلو وږو کې ساتو. نو دا قاعده ده چې غله دې په خپلو وږو کې وساتله نو هغه خرابېږي نه. اوس خو خیر خلک نه کوي، خو پخوا چې به تخم له جوار کې ښودل نو د وږو نه به یې ګورې نه شو کوله. دا دی لکه ناجي صاحب هغه به په هغه خپلو وږو کې او بیا په دې بڼو کې بند به اکثر د خلکو ساتل. اوس هم دا قاعده ده چې که غنم تا را واغېشتل او غنم په هغه خپلو وږو کې بند دي، تیراواله په وږو کې بند کا، اس قسمه سپږی به وله نه راځي نه به وله چینجې راځي. یا وږي به پخوا ما ته یاد دي وږي به یې را واغېستل په ټوکر کې به یې بند کړل او په کوټه په سر به یې ولګول او د پاسه به یې پلې وکړ. داسې وکړه نو دا زمیندار هغه خپلې قصې پرېښې دي او داروګانو ته مخه جوړې ده، نو ټول غنم او جوار ده، نو ټول سپږو چینجو واله. څه خو پکې زکات تاسو نه ورکوئ، زکات خو خدای دې نه په بل طرف وباسي. بیا هلکه وایي سپږو غنم او سپږی به نه زکات نه ورکوي، چینجو وال چینجي به نه وي چې زکات نه ورکوي. به هر کیف وی دا وږي به د غنمو راوالی دا به انشاءالله دونه غله وشي چې څومره ضرورت دی خلک به خوري او باقي د حکومت غله چې څومره ده سرکاري ځمکو چې کومه غله شوي هغه به په وږو کې سنبال کې، هغه به د هغه چې کوم بوسو نه هغه څه ورته وایي هغه ټانټې به غونډې ریبې او د وږو هغه چې کوم ویښونه دي هغه څه ورته وایي چې کوم نه بوسو دي دا به ویښ کې ګرډی کوي او سنبال به پرتې وي. بس چې کوم د ضرورت مطابقي او استعمالو باقي پرتې چې 7 کاله کله قات راشي دغه وږي به بیا رجو او دغه غنمو نه به بیا مونږه غوبلې کوو، نو بوس به څاروي خوري او غنم به انسانان خوري. 7 کالو کې به مونږ دا غله به 7 کالو ته ساتو، د هغې نه پس به بیا یو کال رب العالمین بارانونه کوي او ښه فراخي به راځي. دا مې دغه دی بادشاه ورته وایي داسې کار دی چې تا ځان سره مشیر مقررو، د بادشاهانو مشیرانې ته تا ډېره ښه مزېداره مشوره راکړه. یوسف علیه السلام ورته نه مشیر مې مه مقرروه، اجعلني على خزائن الارض، ما وزیر زراعت جوړ کړه، وزیر خزانه نه. خزائن الارض د دې وزیر خزانه بعضې علما معنا کوي نه وزیر خزانه نه د ځمکې خزانې یعنی وزیر زراعت مې جوړ کړه. ولې چې زه دله دا سیسټم برابر کړم، دا غله دله محفوظ کړم، دا غنم دله په دې اوچو په دې باراني علاقو باندې وکرم او دا 7 کالو دپاره سنبال کړم چې د قات مسله ختمه شي. بادشاه وی ډېره ښه ده په انی حفیظ علیم، ورې زه امانتګره مې غلا به نه کوم خیانت به نه کوم. کوم وزیر کم بادشاه چې هغه غلی خیانتګري ملک بچرین ترقي نه کوي، خو چې غل نی خیانتګر نی رب العالمین بیا هغه ملک له ترقي ورکوي. نو زه خو حفیظ او علیم په دې خبره پوهېږم هم الله راله دا پوهه هم راکړی. وی د نن نه مې ته وزیر زراعت جوړ کړئ. نو یوسف علیه السلام رب العالمین د کم ځای نه د کوی نه راواغېسته او کم ځای ته یې ورسو وزیر زراعت یې جوړ کړه. دا د رب العالمین نظام دی، دا غټ عبرت دی. ان مع العسر یسرا، سختی در باندې رب العالمین راولي، الله ته ته رجوع کوه، ته ګوره الله به د هغه سختۍ بدل درته په اسانتیا درکوي. نور به رب العالمین تعالی سهولت درکوي، اسانتیا به درکوي. بل دې نه دا عبرت دی چې په سختو کې به یو الله ته رجوع کوې، ګورې یو الله ته به رجوع کوې. او بل دې یو علما یو بله مسله معلوموي، هسې خو مشري غوښتل ګناه ده، نه به غواړي مشري به نه غواړي. خو که تا ته یو ځای کې پته ده چې اهل نشته غیر اهل راځي، نو بیا په هغه وخت کې که یو سړی مشري غواړي نو جایز دي. لکه دلته کې یوسف علیه السلام ته پته وه چې دلته کې خو اهل نور څوک نشته،
دا چې څومره وزیران دي دا غلبه راځي او د قات په زمانه کې بیا په ډېرو غټو غټو پیسو خرڅوي او په خلکو به قات راشي. اهل نشته، دوی په خپله مطالبه کوي چې خیر دی که ما وزیر زراعت جوړی نو ما جوړ کړم. دا ورته معلومیږي. او بل چې هغه انسان جامه پاکوي او رښتونی انسان دی د هیڅ قسمه پروا نه ساتي، رب العالمین به د حفاظت کوي، دی به الله ساتي لکه یوسف علیه السلام چې رب العالمین وسات. دا هغه تهمت نه پښتانه وایي ته خپله جامه پاکه ساته الله به دې امداد کوي. دارنګې ته خپله جامه پاکه ساته، پروا مه ساته که څوک در پسې خبرې کوي که څوک هر څه کوي، رب العالمین به ستا د پاکه جامه ښکاره کوي او د خلکو د تهمتونو نه به د الله ساتي. او کله چې بادشاه راغوښته نو هغه دا ویلي و چې حکم یې وکوئ دی را خلاص کړی راولی استخلصه لنفسي، دی به زما مشیري، ما سره به بس. ځکه د یوسف علیه السلام علم او د هغه پویه او د هغه هوښیارتیا ورته معلومه شوه، دانایي ورته معلومه شوه، نو ځکه یې ده و چې استخلصه لنفسي، ځان سره به یې ساتم، زما خاص مشیر به یي، د مشورې خاوند به یي. او بیا چې یوسف علیه السلام حسینم او جمیلم او ډېره کشته هغه کمیس یې مچولی و، کم کمیس چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته په اور کې جبریل علیه السلام اغوستی و، د جنت کمیس و. او بیا په کوی کې جبریل علیه السلام د ده په غاړه کې واچو، ځکه پلار ده ته دا غاړه کې اچولی و، هغه یې اچولی و جنتي کمیس او خوبصورته شخصیت. او بادشاه هم هغه له جوړې ولېږلې په یو تخت باندې ځان سره کېنو، ټولو وزیرانو استقبال هم وکړو، الله وله عجیبه شکل هم ورکړی مزیدار. د دې شکل خپل ځان له د انسان یو مخورستوبي د انسان، دا شکل د تور او د سپین سره تعلق نه لري. یا بعض انسان شرنګ نه توري دي که نه هغه له الله داسې د مخ یو عزت ورکړي، خلک یې قدر کوي. نو دی خو خشته هم و. بادشاه چې ته بیا تپوس وکړه او ده وله کوي مشورې ورکړې، وی تا ځان سره مشیر کوم، وینا اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم، ما د خزانې د ځمکې خزانې یعنی د زراعت وزیر، یو خو عام وزیر خزانې نه، د ځمکې خزانه خو زراعت دی، فصلونه دي، او د خوب تعبیر هم دغې طرف ته و، فقات به راځي. نو زه ډېره حفاظت ګزاره میم، حفاظت کوونکې میم، امانتګره میم، پوهېږم الله راله علم پوی هم را کړې ده، وی ډېره ښه ده، وزیر زراعت مقرر. دغه درمیان کې چې دی روت هغه عزیز مصر هم مړو، کوم عزیز مصر چې دی ورسره مخکې د غلامۍ زندګي تېروله، او د هغه چې کومه ښځه وه زلیخه چې د یوسف علیه السلام سره محبت و، هغه هم تقریبا د بوډاوالي عمر ته رسېدلې وه، بوډۍ وه. بیا بادشاه ورته درخواست کی، دور منصور لیکلی دی، بادشاه ورته درخواست وکړه چې یوسفه داسې وکړه چې دا زلیخه په نکاح واله پاوند یې مړ دی، تا سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه در سره، او د هغې د هغه محبت او د مینې د وجې نه ته جیل ته هم لاړې، هغې اقرار هم وکړه چې غلطي زما وه، څه ګناه الله د هغې نه هم نه ده صادره کړې، هم الله د ګناه نه بچ کړه، کومه غټه ګناه چې ده، ته خو الله سې مو ساتلې. دا زما یو درخواست ومنه، د هغې زړه به لږ په قلار شي، او خاوند یې مړ دی په نکاح والا. یوسف علیه السلام دا هغه بادشاه هغه درخواست قبول کړ او زلیخې سره بیا نکاح وکړله. نکاح نه پس عجیبه زندګي وه. بیا یو ځل یوسف علیه السلام هغه د ښځې او د خاوند منځ کې چې کوم تعلقات یې هغې ته به زلیخې هېڅ توجه نه ورکوله، هېڅ قسمه. یو غاړه کې به ناسته و، نفل به یې کول، الله به یې یاده و، جړه به یې کوله. یوسف علیه السلام ته یو ځل تپوس وکړه، زلیخې زه خو هغه مینه محبت چې ستا کوم ما سره مخکې و او ته کوم محبت دې ما سره لره، هغه خو پرېږده وه چې کوم د ښځې د خاوند خپل تعلق یې هم را سره نه ساتې، دا ولې هغه محبت دې څه شو، هغه مینه دې څه شوه. زه هغه وخت غلام وم، اوس زه وزیر یم او د بادشاه د دربار خاص انسان یم، نو ستا هغه محبت مینه خو ډېره زیاته وه، او هغه پرېږده وه، هغه د ښځې خاوند چې اوس بل سره کومه مینه یې او کوم محبت یې هغه ما سره اوس نه ساتې، دا ولې
وی هغه وخت چې زما تا سره کوم محبت او مینه و زما زړه کې خالص ته پروت وي او ته زما په زړه کې موجود وي خو چې ته جیل ته لاړې او بیا د جیل نه راووتې او ته جیل ته ورسېدې نو ما الله ته رجوع کړې ده د رب العالمین ذات ته مې رجوع کړې ده اوس زما ټول زړه د الله سره دی زما زړه کې اوس هغه شی ختم شوی دی د هغې په ځای ما الله ته ډېر درخواستونه کړي دي ډېرې توبې مې غوښتې دي ډېرې معافۍ مې غوښتې دي او ستا په ځای زما زړه کې الله ناست دی د الله محبت ناست دی هغه څیزونه زما د زړه نه وتې دي ختمه ده هغه خبره بیا الله تعالی دوه زامن د یوسف علیه السلام او د زلیخې نه پیدا کړل یوه لور ته الله پیدا کړه هغه لور بیا د ایوب علیه السلام په نکاح کې ایوب علیه السلام ته واده شوه بهر کیفه چې دی کله واپس راغی او دی وزیر شو اووه کاله چې کوم خوب لیدلی شوی و د هغه خوب مطابق د فراخۍ کالونه شروع شو ځمکې داسې غلې راوچتې کړې غنمان زرغون شو او هغه زمانه کې چې کومه د ځمکې سبزي وه یا د ځمکې غله وه په ډېر وافر مقدار کې هغه خوب لیدلی شوی و ده چې اووه کاله به بارانونه مي اووه کاله به غلې زرغونې شي او د هغې نه پس به اووه کاله قحطي نو د اووه کاله چې کوم غله زرغونه شوه حضرت یوسف علیه السلام ته خو الله علم ورکړی د هغې دپاره غټ غټ ګودامونه جوړ کړل فورا چې ورپسې ورته پته وه الله ښودلې وه د خوب نه چې اووه کاله قات به راځي نو که دا غله مونږ اوس ختمه کړو اووه کاله او بیا څه کوو هغه غلی په غټو غټو ګودامونو کې په هغه وږو کې سنبال کړه تېره جمعه مې تاسو ته ویلي چې وږي کې غله کېږي نه خرابېږي نه هغه یې سنبال کړل او ټوله یې خوندي کړله اووه کاله به چې څه خلکو خوړل او یې ساتل او چې کوم د حکومت ځمکه وه هغه ځمکه کې هم غلې وکرلې که د خلکو نه به کومه غله وزګاره شوه د خلکو په پټو کې هغه به هم د فورا واغېشتله او ټول ګودامونه ډک شو ورپسې اووه کاله قات راغی اووه کاله چې کوم قحط راغی نو بیا به هغه غله یوسف علیه السلام د ضرورت مطابق خرڅوله خلکو سره خپلې غلې هم نه وي د ساتلې وه بیا خرڅوله ضرورت مطابق په پیسو باندې او دارنګې په نورو څیزونو باندې نو د مصر چې څومره خزانه وه هغې د پیسو نه او د زرو نه د سرو د سپینو نه بلکل ډکه کړه او قات داسې و په اووه کاله کې چې د مصر نه بار په میلونو په سوونو میلونو باران بلکل بند و نو کله چې باران بند شي که نه نو ګورې دا رزق که یو سړی وي چې زما ځمکه او زما پټې دی بېشک دا ځمکه او پټې روزي زرغونوي خو د چا په حکم یې زرغونوي د الله په حکم الله که باران بند که دا نیرونه به دې بیا نی ختموي دا مونږ هم نه لیدل څه زمانه مخکې دې نیرونو کې مو اوبه وچې شوې لږ غوندې یو میاشت باران بند شي نو بیا کویان هم اوبه وچکي بیا درک ته اوبه نه لګي دا خو د رب العالمین یو نظام دی دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ عقیده ده چې روزي په دې ځمکه کې پرته ده خو ګورې د الله په حکم الله چې وغواړي در